رب العالمین بقرآن شریف کے دا کامیابی او لار خی چه انسان با بس سیز باندے کامیابی حاصل او پا کم سیز با اللہ خوشحالی رب العالمین دا غی لنڈ لار دا خودلی دا چه انسان دے ہر وقت کے دا اللہ پا دربار کے خپل جڑا کئی پا جڑا باندے اللہ چه انسان سمر ورطا جاڑی اللہ پہ خوشحالی گی او پا دغا جڑا باندے انسان دا رب العالمین قرب و نزدیکت حاصل ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر لوی شخصیتو اللہ تسون نزدیو او پروردگار تبے جڑل او معافی بے غختے حدیث پاک کی رازی انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ ویسل کرت دا اللہ پا دربار کے معافی غوارو روزانہ استغفار معافی غختل سرد دینا چی معصوم دے دا گناہ محفوظ دے او اللہ تعالی تدیر نزدے دے او دا قیامت پر ازبا دا امت سفارش کئی دا گناہگار سفارش بکئی لیکن دا اللہ تعالی مین پہ دمرا غالب دا دا اللہ یر پہ دمرا غالب دا چے فرمائی چے زا دروازے سل کرت دا اللہ پہ دربار کے معافی غوارم او استغفار و مودا اللہ نا بخنا غوارم یوزل نور تندرونی و عربی کی ورطا کسوف وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زان سر مرگری جمع کرل چه نور تندرونی سے ندو رکاتا منسکی جمعات ڈک شو خلق جمعات ترائل النبی علیہ السلام تے مخ کے شو منسکی دا منزل دوران کے نبی علیہ السلام مبارک لگون دے پٹے ور مخ کے شو لگ رست شو لگ مخ کے شو بیا راغ خپل زیلا او بیا لگ سات پس رست شو او چی رست شو نو پدے منزل کے دا لفظ دخل مبارک نوت یا ربی وانا معهم منس چه کل سلامو گردو دنور آغا توروالی ختم شویو صحابو تی تپوسو کسیب تمون پا مانزه کی اولی دے که دا خپل زین لغون مخ کے شوی بیا رالی پا خپل زیو درے دے بیا مو اولی دے که دا خپل زین رستو شوی او سا الفاظ دے دخلی مبارک نووتل سمسلاو وی ماتا اللہ پاک دی مخامخ دا جماعت دے دیوال کے جنت و دوزخ دوارو خو جنت میں ولید ور مخ کے شم نیت میں دو کو چی او غنچک دا انگورو تیرو شکوم کما دا جنت دا انگورو دا غنچک را شکولے وے ترسو پوری چی دنیا آباد ونو تاسو بت خوراک کو خلاصے دا بنا ہمارا نشو کو بیا تاسو اولیدم چی ذرا رستو شم دا میں دوزخ اولیدم دا دوزخ غرغنڈے میں اولیدی لمبی میں اولیدی بس زو یریدم چی زما پا امت جوڑ عذاب راگے نو ما اللہ تا درخواستو کا اللہ زور سریم نو عذاب برازی قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون ويستغفرون چه ترسو تو دے امت سر موجود نو عذاب بن رازی او کتنوے او بیام دی مانا معافی غوالی بخنا غوالی نو بیابم پہ عذاب نرازی نو ماوی چه زم موجود ما نبی علیہ السلام وجود دا امت تپارا دا عذاب یو دفاع دا زم موجود ما بیام عذاب راغے اور او یارید نبی علیہ السلام مبارک او یارید فضل کے کہ زما پا وجود کے زما امت باندے عذاب را روان دے او یارید دشپے بلگیاو پروردگار تبے جڑل عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی
داسې جړا به کوله لجوفه عزیز کا عزیز المرجل داسې به جړل چې دې سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي بل روایت کې راځي که غلی المرجل لکه کټوی چې جوش وي او کم غرار کوي سینې مبارکې به دغسې اواز کو سترګو نه اوښکې به روانې وي دا ولې رونو معصوم دی ګناه نه مخکې وروستو هر څه نه الله پاک ساتلی دی د امت سفارش به کوي مقام محمود غوندې د سفارش ځای والا الله مقرر کړی دی لیکن بیا هم په زړه کې د الله یاره شته نو مسلمان د کامیابۍ نښه دا چې دی د الله دربار کې جړه وکړي دی وجاړي الله ته په دې مسلمان کامیابېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی قسم دی د صحابه فضائل چې مونږ ته رامخکې چې صحابه کم خلکو او په صحابو کې بیا خلفای راشدین او په خلفای راشدینو کې بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما څومره لوی شخصیت چې کله وفات کیږي په چاړه چاوالیو د سحر په مانځه کې په چاړه باندې چاوالیو نو دې پروت دي خلک ټول ورته راجمع دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث دی د نبی علیہ السلام د تر زوی دی هغه ورته ولاړ دی نو هغه لیک صفت وکړو امیر المؤمنین مخه پکېږه ستا ډېر لوی مرتبه دی د الله په نس دومره دی مرتبه دی چې د ټولو نه مخکنی په لومبو مسلمانانو کې ته داخلي یو څلوېښتم مسلمانو کم و بیش لږ اختلاف پکې شته خو لکه ډېرو صحابو نه مخکې ستا نه لږ خلک مخکې ورپسې وي نو اسلام دې د ټولو نه مخکې دی هجرت ته کړی دی جهادونه دې کړي دي زبردست جهادونه که بدر دی که احد دی که خندق دی تا ښه زبردست جهادونه کړي دي او خلکو سره د خیر ښېګړې کړي دي او بیا په ټولو کې لویه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا او صحبت ته کړی دی او چې هغه ته د ناراضي تللی دی خوشحاله ده نه تللی دی د نبی علیه السلام نه پس د حضرت ابوبکر صدیق صحبت وکړو د هغه ملګری وي د هغه سره د ښه اخلاص وکړو د خلافت او د بادشاهۍ په چلولو کې او چې حضرت ابوبکر صدیق کله د دنیا نه تنو پتا نه خوشحاله تللی دی او بیا د حضرت ابوبکر صدیق د زمانې نه پس د خپله بادشاهي وکړه ډېر عدل د قایم کو انصاف د قایم داسې عدل او انصاف د قایم کو چې په مخ د ځمکه به څوک تر قیامته پورې داسې ونه کړی شي ډېر زبردست عدل انصاف د قایم کو چې دا خبره وکړه نو حضرت عمر مخ ورواړو دا څوک دی وی د ابن عباس د نبي صاحب د تره زوی دی وی ما زړه ورکومه ما ډاډه کومه ما زړه ورکومه وی تا چې کومه خبره وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ما صحبت وکړو جهادونه مې وکړل هجرت مې وکړه د هغه ملګرتیا مې وکړه وی دا د الله احسان لیکن زما څه نشته خالص د الله کرم د الله فضل او د الله احسان په ما باندې دا ګورې لویه خبره ده دا الله احسان دی هغې کې زه څه نشم ویلی د الله نعمت دی شکریه به لکه احسان دی نو د احسان خو شکر پکار ایمان الله تپوس وکړي چې دا ټول احسانات خو ما کړو څه دې کړي بیا به څه کوي دې کې دې ته اشاره ده دا الله لوی احسان او د نبی علیہ السلام نه پس د ابوبکر په زمانه کې یا د هغه نه پس ما کوم عمل کړی دی نو بیا هم د خدای ډېر لوی احسانات دي په ما باندې ډېر نعمتونه دي که دې نه سر په سر خلاص شوم نو ښه به سر په سر ټیک ته چې ما هر څه کړي دي نیکۍ مې هم کړي دي جهادونه مې هم کړي دي خو په ما د الله نعمتونه هم شته نو که د هغې مقابله کې سر په سر خلاص شم نه ماله سی او نه په ما سی نو دا به ښې دومره لوی سړی د سهار مونځ چې به یې کو عموما به سوره یوسف پکې وي نو چې دې ځای له به راغې انما اشکو بثي وحزني الی الله حضرت یعقوب علیه السلام زوی پسې سترګې ړندې شوې که
جاړي واپس هغه زوی چې هغه پیغمبر جوړېدو والا دی هغه زوی چې د نبی علیہ السلام د وینا مطابق نیم حسن ورکړی شوی دی او ماشوم یې د غېږې نه وشوکېد او بانه دا وشوه چې شرمخ وړلی کوي ته وغورځېد جړلې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینې شو زړه درد کې پروت دی مبتلا دی نو دې کور بندیانو به ورته وی ځان لرې سترګې ړندې کړې بابا دا ته څه کې جاړې صبر وکړه بس یې که بس خو څه کې ستا په جړا خو واپس نه راځي ځان لرې سترګې ړندې کړې ځان لرې زړه سورې کړه دا څه کې هغه به څه وي انما اشکو بسی وحزنی الی الله وی تاسو نه څه غواړم زه د خپل غم اظهار الله ته کوم خپل فریاد خپل الله ته اورم او خپل غم الله ته پیش کوم تاسو ولې خفه کېږئ تاسو نه خو څه نه غواړم الله پیش او د پیشا نو جلل با یعقوب علیہ السلام نو حضرت عمر چې بسار منز کی صورت یوسف لستو دی آیت لبرو وستو انما اشکو بسی وحزنی الی الله یعقوب علیہ السلام د دعا د جلا د زیلا نو په چغو په جلا شو دا سه به جلل چې رستو سپون کې به د اغا د سلګي اورې دی شو رستو سپون کې مونږ وی دا جلا خو بوله دا لوش لای دومره لوی سړی او داسې جړه یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه ته نبی علیہ السلام نه منافقان خولي فلان کې پټي وته خولي پټ فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته خولي یو پیاو بل چاته نو ویلې هغه ته خولو حضرت عمر فاروق یو ځل ورغی یا حذیفه کار مې دې در سره امیر المؤمنین سوی لږ ځان لیکه یو خبره درته کوم رښتیا به راته وی یو خبره درته کوم ما ته به رښتیا دا تپوس ته نه کوم چې تا ته نبی علیہ السلام کم منافقین خولی ته خو خولی دي کنه یو نمونه راته غشتي فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې نمونه راته غشتي وی اته پوس ته نه کوم بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک عام مجلس کې ندی ویلو تا ته دا پټ ویلی دی یو راز دی هغه راز د نه فاش کوم اته پوسټ نه کوم خدا ته پوسټ نه کوم چې د منافقینو کې زمان نوم خو د ته نه دی غشته الله اکبر ته سوچو کا زه خو به پکې نیم شمیرل څومره لوی سړی چې هغه په حق د حضور پاک فرمای ابو بکر فی الجنه ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه عمر بجنت دویم نمبر یو ځلنا سو زلا شهادت پیشنګوئی ورکړی شوی را د مطالب یو ځلنا دویم ځل احد د غر د پاسه زلزله راځي حضور پاک د خپل مبارک را بری اوس کو نو احد قلش انما عليك صديق وشهيدان یو صدیق در باندې ولر دی ابو بکر دو در باندې شهیدان ولر حضرت عمر ته مخکې نه اشاره ورکړي څومره لوی سړی زما وزیران په دنیا کې ابو بکر او عمر آخرت کې ابو بکر او عمر لیکن دومره یریږي پزړه کې اس پته نه لګي تا ته پټ غوندې ماته وایا د منافقینو کې چې کوم لسته زمانو هو پکې نه صرف ستاسو پکې نشته دای ته یارو جړلې تاسو نه په جړا کې لګیا جاړي پروردگار دا د کمال سیز د انسان د کامیابی الله ته جړا ده الله په جړا ډېر د خوشالي حدیث پاک کې راځي کمی اوخ کې چې د انسان د سترګو نه او به دی او په کم ځای ورلې د جهنم اور به هغه ځای نه سوځي جهنم اور نه هغه ځای محفوظ چې کم ځای باندې د اوخ کې ورلې نو جړا د الله په دربار کې د کامیابی لوی نه خاله دا ولی دا تعالی لوی وګڼه هغه چاته څوک جاړي چې لوی ګڼي او ځان کمزوري ګڼي تعالی لوی وګڼه ځان کمزوري یو فلسفه ده دویم دا دی چې الله دې قادر وګڼه هغه چاته څوک جاړي چې د تپته چې دی معنی وی شي مانه تپوس کول شي مال سزا را کول شي د دې تختیدې نشم هغه چاته خلق جاړي چې چانه څوک تختیدي شي تپوس دې کول هغه ته څوک نه جاړي نور ته پته ده
دی ومنله چې الله ته قادر معنی وشي ما نه تپوس کولی شي زما ګناه باندې خبردار تا نه د تښتېدی نه شي چې دومره دې په الله یقین راغی چې الله د دومره خپلو صفتونو مالک دی نو الله به نه خوشحالېږي زه عاجز یم کمزور یم الله حضور پاک به فرمایل که ناصیتي بیده الله زما سټوکې ګورې ستا په لاس کې دی الله زما زړه ګورې ستا په لاس کې دی دا ټول حقیقت دی نو د الله دربار کې یاره دا د کمال شی دی یو لوی عالم دی یحیی ابن اقسم رحمه الله لوی عالم دی او وفات شو چا په خوب کې ولید دا حدیث استاد دی یحیی ابن اقسم چا په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړ وی کله چې پروردګار ته ور مخامخ شوم نو ما الله تپوس کی څه دی راوړی دی وی ما ورته وی چې الله یو خبره مې راوړی ده کته اورېدل غواړي وایا وی ما وی چې خما ده یو خپل استاد نه اورېدلی دی چې د هغه نوم معمر دی معمر ابن راشد هغه ما ته ویلي چې ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې ابن شهاب زهري دی ابن شهاب زهري وی چې ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې د هغه نوم عروه دی عروه وی چې ما د خپل ترور نه اورېدلی دی چې د هغې نوم دی بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها بیبي عایشه صدیقه وی چې ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دی صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک وی چې ما د جبریل نه اورېدلی دی جبریل وی ما د الله نه اورېدلی دی چې کوم انسان د اسلام د مسلمانۍ په حالت کې سپینګیری شي مسلمانۍ حالت کې د ګیره سپینه شي او سپینګیری شي ما له حیا راځي چې د عذاب ورکړه دا مې اورېدلی وی الله فرمایل چې بشکا تا تخپل استاد معمر ټیک ویلی دی معمر ته ابن شهاب زهري ټیک ویلی دی ابن شهاب زهري ته عروه ټیک ویلی دی عروه ته عائشه صدیقه ټیک ویلی دی عائشه صدیقه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ویلی دی هغه ته حضرت جبريل ټیک ویلی دی او جبريل ته ما درست ویلی دی ځه د سپینګری سره جنت ته ګوره د کمال شی دی سپین ډکی او سپینه ګیره عبد الله بن مبارک څومره لوی سړی څومره د احادیثو خدمت یې کړې زه حیران شم کله پس پیغام زم دا مونږ پکې سکی مونږ خدا هغې په نسبت داسې ومنو دا ټول شګې یو ځای کنو یو نری شګ هم د هغې په مقابله کې نشو کېدی دا حدیث استاد خدمت حدیث طلب کول ګرځېدل په زرګونو شاګردان به ورته ناست وو په زرګونو داسې هم نه ده چې ګنې په سوونو شاګردان زرګونو شاګردانو ته حدیث رسولی دی او سخاګانې څومره کړي دي حج له به روانو خلکو نه پیسې به یې غونډې کړې چې پیسې به یې د خلکو نه غونډې کړې وي چې څوک ما سره حج لري پیسې جمع کړي پیسې به یې جمع کړي ابه سنبال تیلې کېښودې په هرې تیلې به د یو یو کس نوم ولیکه نو حج لبلال خلقو بسره به یو ځای حج وکړه ټولو خلقو باندې به د سنتو مطابق ټول اعمال پوره کړل ډوډۍ به یې ورکړه د هغه زمانې چې د حج د سفر څه خدمت و ټول به یې وله وکړه چې واپس به راغلل نو بیا به یې هغه تیلې راویستې نو هر چا ته به یې خپله تیلې خپله روپۍ واپس کړې یو روپۍ به یې ترې وانغېستې خیراتي به یې په خلکو حجونه وکړه شاګردان ورته وی دا دې څه مسله جوړه کړې ده خو چې خیراتي په خلکو حج کې او هلته پې خوراکونه هم کې او د لارې سفر یې موله کې نو دا تیلی ته کې پیسې دې سره پارالې خو داسې بوځه که نه وی که داسې وکړمه دا خلک بیا روانې کوي دوی به بیا ډېرې زیاتې خرچې کوي په لاره م او په هغه ځای کې نو دا تیلی ته والم چې دوی تمه چې څه خرچه کوو دا به رانه کټ کوي نو دوی به لږه خرچه کوي او کټ کوم تی نه دومره نیک سړی او دا حدیث دومره لوی استاد چې یو ځل په لاره را روان دی صاحب د دنیا خلک استقبال ته ولاړ دی د دنیا خلک نو هارون الرشید بادشاه بره چت ته وخت کوټې ته وخته دا د هارون الرشید بادشاه لور بره په چت باندې ناسته وه په کوټه
هغې تپوس وکړو وایي دا خلک څه کوي د دنیا خلک په دې لاره کې ولاړ دی او زنده‌باد دی او لارې خشته دي او ګلونه دي هر چا سره او ګلدستي دي دا څه مسله ده وایي دا عبدالله ابن مبارک را روان دی دا څوک دی دا د نبي علیه السلام د احادیث استاد دا هغه احادیث خلکو ته ښیي د حضور پاک احادیث خلکو ته ښیي وایي دا خلک د هغې استقبال ته ولاړ دي وایي هذا والله هذا الملک زما د قسم په الله چې بادشاه دا دی لا ملک هارون الرشید بادشاه نه دی هغه ته خو که خلک استقبال ته روزي خو د پولیس او د فوج په زور روزي دته خلک استقبال لراوته دی او د زړه په وینو محبت ورته راوته دی بادشاه دا دی دی د خلکو په زړه حکومت کوي دغه د احادیثو لوی استاذ چې ټول عمر یې د حضور پاک د احادیثو په درس کې تیر کړ پیسې م لګوا سفرونه م کوا زرګونه روپۍ خو یې د حدیثو په طلب کې لګولې دي پلار یې چې مبارک هغه اوږده قصه دا درته نه کومه خو د یو بادشاه زوم و ډېر لوی مال ورته دا بادشاه نه پاتې شو نو دا ماشوم د الله نه به سوال کو د مبارکه مو خزم چې الله مونږ له یو ماشوم راکه مونږ به ستا د پیغمبر احادیث زده کوو او څونه خواري کړې وه د مبارک د پلار د مبارک عبدالله مور چې وه د مبارک ښځه د بادشاه لور وه چې واده کړه 40 ورځې دا مبارک ورته نه نږدې کېده خپله ډوډۍ به ورته لېږله او د سوال جواب لېږلو چې د پلار د کور ډوډۍ به دې نه خورې زه به در لېږم دا به خورې 40 ورځې پس ورسره میلاو شو ښځه خفه وه وی سړی چې د نوم خوښ نه ولې دې واده کول 40 ورځې زما د وادو شو ته نن ماله رالې وی ما ته پته ده وی ستا پلار نیک سړی خو بیا هم بادشاه دی امیر دی هسې نه تا څه حرام خوراک خوړلي نو ما 40 ورځې دیاړي مزدوري وکړه په تا مې حلال رزق وخوړو چې ستا د وجود نه ستا د پلار د کور هغه وینه ختمه شي او پاکه وینه در کې پیدا شي نیت مې دا دی چې ما تا سره هغه خپل د واده خوشحالي وکړو او الله مونږ له یو بچی راکړي چې ستا وینه هم پاکوي زما وینه هم پاکوي نو داسې بچی به الله راکړي چې به هم پاکي نو نیت مې کړی چې په هغه بچي به زه د حضور پاک د حدیثو خدمت کوم د هغې وینې نه دا ماشوم پیدا دی عبدالله نو لوپر شو چې پیسه ډېرې نو هلک لوپري لوپر په کباپونو په رباپونو پسې او په ګډ وړو پسې سر دی پلار هم ورته نصیحت کوي مور هم نصیحت کوي چې بچې ته خو موږ دی له نه وې غوښتې ته خو موږ بل څه له غوښتې وې نو یو باغ کې یو ځل ناستو اوده شو چې اوده شو نو باغ کې یو مرغۍ په ونه ناسته ده کله یو خوا ټوپوي کله بل خوا ټوپوي نو هغه مرغۍ د خولې نه دا الفاظ ووتل الم یأن للذین آمنوا الم یأن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله دا څه دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله د مسلمان د پاره هغه وخت نه دی راغلی چې د په زړه کې عاجزي پیدا شي یره پیدا شي او د الله یاد کی اوس پوری مسلمان د الله د یاد نه په غفلت کې پروت دی زړه کې اډو یره رانه چې الله یاد کی چې دې راویښ شو هو دا خو ما ته دې مرغو وورول بس پلار نه پیسې واغېستې بابا تجارت لزم پلار خوشحاله چې زه تجارت هم ښه دی د لوپرونه خو بچې که نه لا 10,000 روپۍ 40,000 50,000 روپۍ پلار نه اخلي ډېره موده پس راغی لوی بارونه یې ډک کړي دي په څاروو باندې وراغی پلار یې خوشحاله چې پلار دوی به مې سره وړي کپړه دا که څه شی دی څه شی دی څه شی دی چې راغی بابا تجارت مې وکړ ډېر کامیاب شو څه دې راوړل بابا دا څارو باندې ګوره دا مې راوړي تجارت مې وکړ تجارت یې سو ګرځېده چې چا سره به د حضور پاک حدیث هغه پسې به تا بیتې لیکه چې چا سره د حضور پاک حدیث دی هغه لیکه دا بارونه دا څه شی دی بچې وې دا ټول زما تجارت دی دا زما د تجارت سرمایه ده بچې دي څه تجارت کپړه کې دې کړی دی څه کې دې کړی دی وې د حضور پاک د حدیثو کتابونه دی اوهو مبارک شه بچې مونږ خو دقې لا غوښتې الا بچې سونه یو 6,000 درهم نور والا شابه که تجارت کې دې کمی وي غم پوره کا یو ځای کې
د یو ملګري قلم ورسره پاتې شوی و یو میاش بس میاش مزل یې وکړه چې راغی یو ځای کې بسته کولا وکړه چې ویې کتل قلم په سره پاتې و یو میاش مزل یې د هغه قلم دپاره واپس وکړه هغه ملګري ته یې ورسوه دومره د احادیثو لوی استاد دی بیمار دی چې کوم وخت کې مري شاګردان ورته تاودي شاګردان ته راشه زما د لاسو سپونه اوچت کې او په دې ځمکه مې سمدوي په قالین نه په بستر نه په دری نه په صادر نه ما لاسو سپونه اوچت کې د کوزېدو نه یم دې خاورو باندې ماست دی کټ خوا کې په دې خاورو مې کېنوي شاګردان وي زه خو ممکن د وجود به ګرم شوي خاوره لږه یخی نه چې چل بینو هغې زر لاسو خپونه ونیوه او په خاوره د پاسه کېنه چې په خاوره یې کېنه او قبلې ته یې مخ کړې نو دا خپله ګیرې ونیول ای پروردګاره عبدالله سره ایسم نشته پروردګاره دغه سپین ډکي دي ورسره الله ای پروردګاره الله ته په سلګو سلګو په ژړا شو چغې وي پروردګار ته چې پروردګاره عبدالله ابن مبارک دغه سپین ډکي دي ګوره ایسم نشته شاګردان ورته چغې جوړې کړې اوهو زموږ دومره لوی استاد دی د الله نه دې وخت کې دومره یېرېږي خو خپله ګیره الله ته مخامخ نیولې ده اسم نشته بې د دې سپینو ډکو نه جاړي فریاد کې الله ته چغې وایي روړې وباسي شاګردان هلته چغې وایي چې بابا د ده دا حل دی دې دومره دې وخت کې په یاره کې دی چې خپله ګیرې نیولې ده الله ته او سپینه ډکې الله ته مخامخ کوي خو اسم نشته موږ پکې خو غرق وایو دا الله خوف یره دو سیزونه مونږ وایو مونږ ټول خلک وایو دا الله یره ده خو ټول په دروغ کې پراته حقیقت نشته یره به څنګه دا الله ګوره اوس مثال درکو زما دا یقین دی چې یو سړی د انور ته ناست دی د هغه یقین دی چې دا انور دی نو که د دنیا خلق را جمع شي او ورته وایي چې دا انور نه دی نه دی نه دی نن شپه دا ورځ نه را د ده دا یقین بدلولی شي نه کاکا ته ټول دروغ وایي دا زر واړه دروغ وایي دا خو رڼا ورځ ده نور د دې نه که یو سړی وي هغه ته دا پته ده چې دا بجلي د بلب بل دی او دې پسې شاته دې تار کې کرنټ دی د بجلی او که ما ګوتې وروړې نو ما وجني ټوله دنیا ورته لګیا ده چې دا تا تاسې ښکاري دې کې کرنټ نشته او دې تار له ګوتې یو سا د ده دا یقین بدلولی شي او وروړه که تاسو زرها لګیا یو ما ته دلایل هم وایې او ما ته بجلي بلیږي او شاته تار بربند دی یا یو سړی دی مثلا هغه اور دی مخامخ بلیږي او څوک ورته وایي چې دا اور ګرم نه دی یخ دی ملام ورته وایي یمیم ورته وایي تم ورته وایي بلم ورته وایي د هغه چې د اور په ګرموالي کوم یقین دی هغه له بدلولی شي بل مثال به هم درکړم یو سړي ته پته را چې په دې سوړه باندې مار ورننوت د هغه مخکې ورننوت ګټه سوړه د مار ورننوت بل ته څوک وایي چې دې سوړه کې لاس وردن نه کا اسم پکې نشته زم ورته وایم بلم وایي بلم وایي بلم وایي تاسو وایي دې به دې سوړې د لاس کته کې یقین دی ما په خپله ولید چې مار پکې ورغی او بیا مې ولید چې مار سر راوچت کو لکه ژبه یې مړقوله او چجی والا ولاندې کړ مړې که خو دې به دې سوړې ته لاس وردن نه کي ولې زړه کې د مار هغه یره پرته ده د بجلی د کرنټ هغه یری په لاس کې پړکې پرته ده دې ګوتې نه وروړي د اور د تاو هغه یری پړکې پرته ده دنیا ورته لګیا ده د هغې له ګوتې نه وړي دقه رنګې مسلمانانو تاسو ته پیغمبر لګیا دی عالمان لګیا دي تبلیغ والا لګیا دي دنیا لګیا ده چې ګورې خیرت کې د فاسق دپاره اور دی ګورې سزا ده ګورې غل دپاره سزا ده ډاکو دپاره ګورې سزا ده قاتل دپاره ګورې سزا ده مسلمان ته ضرر رسول والا دپاره سزا ده دوکمار دپاره سزا ده او ته بیام وی نه مړی سم نشته نو اوس ووایه ستا په زړه کې د یرې یقین شته که ستا په زړه کې د الله یره کېناسته نو د مار سوړي ته خو لاس نه ښکته کې د بجلی کرنټ له خو ګوتې نه وړې اور ته خو لاس نه وروړې د یرې یقین نه دی پې دلته دی په الله د یرې یقین نشته که په الله د یرې یقین راغی زما د قسم په خدای وي که دې غلا وکړه قسم درته خورم زما د قسم په خدای وي که تا قتل وکړه زما د قسم په خدای وي که مسلمان سره دې ظلم وکړه زما د قسم په خدای وي که تا د الله نافرماني وکړه یره نشته اور دی او خطرناک عذاب دی او نیخ پې ور روان نشته یره
شته نشته یاره د دغه بزرګانو په زړه کې دا خلک و چې زړه کې یاره پرته وه زمونږ زړه کې نشته دا خلک و چې الله ته به درخواستونه کول او جړل به عبدالله ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی یو ځنګل ته لاړ چې ځنګل ته لاړه نو په هغه ځنګل کې یو شپونکی دی ګډه چیلی سره دی لګیا دی ډوډۍ خوري نو هغه شپونکي ته یې اواز وکړه خلک ست کوي نو شپونکي ته وایي راشه وروره مونږ سره ډوډۍ وخوره هغه وایي زما روژه ده شپونکي یې ورته وایي دی وایي چې وروره که معلومه وي چې دا شپونکي دروغ وایي که رښتیا وایي وایي ستا روژه ده وایي هلکه وایي یو چیلی را باندې خرڅه کا او مونږ وږي یو نو دلته به حلاله کړو پیسې به درکړو ستا د خوښې پیسې درکوو او مونږ به دلته حلاله کړو په دې اور باندې به روتکو ته به مخورې مونږ به مخورو شپونکي ورته وایي دا چیلی خو زما نه دي وی د چا دي وی د مالک دي او مالک نشته نو زه تاسو باندې پردې شی نشم خرڅولی چیلی زما نه دي د مالک دي مالک شته نه نو پردې شی په تاسو نشم خرڅولی عبدالله ابن عمر چل کوي ګوري یې ښه صحابي دی وی مالک دلته کم دی وی داسې کار وکړه چې مالک دی نه تپوس وکړي وی کار خو نورم آسان شو پیسې به درکړو جیب کې واچوه او که مالک دنه تپوس وکړو نو ورته وایي چې شرمه خوړلی تا ته مالک څه خبر هغه ورته دا چل نه ښایي ګوري یې معلومات یې کوي چې دې رښتونی دی که دروغجن دی چې وایي زما روژه ده تا نه مالک څه خبرېږي پیسې به جیب کې واچې او مونږ سره به چیلی هم وخورې پیسې به هم جیب کې واچې مالک ته وایي شرمه خوړلی ستا مالک څه خبر دی کم دی دلته کې اشپونکي ورته وایي فاین الله مالک خو نشته خو الله څه شو الله کوم دی الله خو شته که در حقیقت چې ستا په زړه کې دا راغی چې الله زما په سر د پاسه زما خم ویني زما بدم ویني ما له د ښه بدل را کولی شي او د بدو ښه سزا را کولی شي دې ته یې روي حضرت مالک ابن دینار ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی نو دې په لاره تېرېده ماشومانو لوبې کولې نو دې یو ماشوم داسې دی غاړې ته ولاړ دی او جاړي خپه ولاړ دی جاړي نو مالک ابن دینار ماشوم ته اواز کې بچې دلته راشه وی دا نور واړه لوبې کوي او ته لوبې نه کې څه چل شوی دی مور والے که پلار والے ماشوم ورته وایي بابا زه خو لوبو له نه پیدا شوی چې لوبې کوم ته څه له پیدا وایي زه خو دې له پیدا یم چې الله قرآن شریف کې ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون چې ما انسان او پیریان د عبادت لپاره پیدا کړي لوبو له نه پیدا زه خو عبادت له پیدا وی دا جاړې ولې مور پلار وهلې ځکه جاړې وی نه ای بابا په دې نه جاړم خور بار نه کور ته راوتم د قیامت ورځ راته رامخکې شوه جاړه راغله چې د قیامت په ورځ به دا ټول خلک دومره تنګ شي دومره چې دی به وایي چې یا خدای پاکه دا دوزخ ښه دی خو چې دې غم نه خلاص شو نو حضرت آدم علیه السلام پسې بلال شي چې سپارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي نو به انکار وکړي نو حضرت نوح علیه السلام پسې بلال شي نو به انکار وکړي نو حضرت ابراهیم علیه السلام پسې بلال شي اب هم انکار وکړي چې لست لذلک زم دا کار نشم کولی نو حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه په ټول پیغمبرانو به وګرځي اخره کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي ګرځي دا یاره مې په دې زړه کې راله نو جړه راله نو مالک ابن دینار ورته وایي بچې وی باید چې مونږ وجاړو ته ولې جاړې ته خو ماشوم یې ماشوم له خو د دوزخ اور نشته ته ولې جاړې ماشوم ورته څه وایي وی کاکاجي وی زما مور چې کله خشاک بلی که نه اور بلی وی دا غټې دړې غټ لرګي چې بلی کله نو دا نه بلیږي نو دا واړه واړه ته توتن کی دا نری نری دکی راغون کی توتن کی دیتا اور بل کی نو بیا پی دا پاسا غٹی دڑی کینی نو زی یریگا مون توتن کیو اسینا چی دا جہنم اور اللہ بلی و گرمی اوی چی دا معشومان دا توتن کی راولا چی دا وردلان دی بلکو دا پاسا و پی غٹ اور بلیگی او کاکا جی
د یو سړي لرګی دی، یو سړي سره ماشوم ته وایي کاکاجي یو سړي سره لرګی دی، د هغه خوښه ده که کټ ته جوړی، د هغه خوښه ده که میز ته جوړی، د هغه خوښه ده که تخته پوشت تخت ته جوړی، د هغه خوښه ده چې قیمتي لرګی دی اور پسې ږدي. نو موږ هم د خدای ملک یو، د الله خوښه ده چې سره سره کوي. هېڅ پته حساب کتاب به نه کوي ما سره به کاکاجي که ووایي چې بس دا زما خوښه ده او دا ماشومان دي او دا جهنم کې ویښ کې اچوم او دا بوډاګان پې د پاسه اچوم، نو بیا به مې ته خلاص کړې کاکاجي. مالک ابن دینار ورته وایي په ډېرو استادانو په ډېرو بزرګانو ګرځېدلی خو بچې چې نن تا ما ته کوم نصیحت وکړو زړه کې راته کوم درد پیدا کړه دا ماله چا هم نه دی پیدا کړی. دا حقیقت دی یو. او بیا ګورې به در سره الله مدد هم کوي، دنیا کې به هم در سره مدد کوي او په آخرت کې به هم در سره الله ګورې مدد کوي. یو بل بزرگ تیر شوی دی دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردو سلیمان ابن یسار، سلیمان ابن یسار نوم لوی فقیه دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی. سلیمان ابن یسار وایي چې دا ډېر خوبصورت او خشتاو نو په لاره تېرېدمه نو د یو مالدار کور نه یو زنانه را پس یو وینځه راولېږله او ما ته د ګناه دعوت راکړه چې دې کور کې هغه زنانه ده او ستا په انتظار ده، هېڅ څوک هم نشته. ما ورته وایي چې زه د الله نه یېرېږم. وایي چې شپه شوه نو حضرت یوسف علیه السلام مې په خوب کې ولید. حضرت یوسف علیه السلام راته وایي چې سلیمان ابن یسار ما نه دې نمبر یوړه. ما ورته چې د الله پیغمبره تا نه څوک نمبر وړی شي؟ د پیغمبر خو ډېره لویه مرتبه ده، ستا نه څوک نمبر وړی شي؟ وی نه، ما نه هم د ګناه مطالبه شوې وه خو ما سره د پیغمبرۍ طاقت و نو خدای د پیغمبرۍ په طاقت ته بچ کړم. او تا نه هم د ګناه مطالبه وشوه، تا سره د پیغمبرۍ طاقت نو بیا هم ته بچ شوې. نو ګوره الله هم سړي سره مدد کوي. او کتابونو لیکلي دي په هندوستان کې یو سړی وی هغه به خلکو به ورته مشکي بابا وي. مشک دا مشک او عنبر د خاص قسمه خوشبویي ده. مشک په ټولو کې بهترینه خشته خوشبویي چې ده نه هغه مشک دی. نو هغه ته به خلکو مشکي بابا وي. د هغه د خولې نه او د لاسونو نه به د مشکو خوشبویي تله هر وخت که مجلس کې بناستو که یو ځای بناستو که بل ځای بناستو داسې خوشبو به تېزه که د مشکو. نو دلته چا تپوس وکړو یاره وایي دا ته څه خوشبویي پورې کوې ته غریب سړی او داسې خوشبویي پورې کوې چې د دې زمانې بادشاه هم داسې خوشبویي نه پورې کوي، تا نه خو داسې بل شان خوشبویي دي. وایي زه خو خوشبویي نه پورې کوم. نو وایي ته که ډېر هم خولی خو ستا وجود ډېر ښایسته خوشبویي کوي دا ول. نو خلکو مجبور کړ چې مجبور یې کړ. وایي ښځه به راته خپله قصه وکړه. وی ده چې هلک ومنو ده ډېر ښکلی و، وجود مې ډېر ښایسته و. نو ما به دا منیاري خرڅوله، غریب ومنو دا ریشې پیتې او دا څیزونه دا به مې خرڅوله. کوڅه په کوڅه به ګرځېدم. وی یو ځل مې یو کوڅه کې دا منیاري خرڅوله نو یو زنانه راله آواز وکړه چې ودرېږه روره. ودرېدم. وی چې زما دانې که دنه سودا اخلي دا شی په سورې دا په سورې دا په سورې. وی چې داسې کار وکړه زما دانې که به ستا را سامان ټول وګورې ډېره سودا دنه کوي یو بوټی دې دروازې ته رانه دن نشه. نو بس زم غریب وم او د پیسو په لالچ کې رالمه د ګټې نو زه په هغه دروازه وردن نه شوم. چې وردن نه شوم هغه نه کې یو شی راواغی دا په سورې دا په سورې دا په سورې دا په سورې لکه زه پوه شوم چې دا مانه ډېره سودا کوي. وی دې کې دروازې ته جرنده وواله، د دروازې ته جرنده وواله او هغه ما ته وایي چې دننه راځه د ګناه مطالبه یې رانه وکړه. وی ما ورته وایي چې زه خو د ګناه نه کوم، زه خو د الله نه یېرېږم. زه ګناه چېرته کوم؟ ما خو په زندګۍ کې چېرته ګناه نه ده کړې. وی بس هغې ښځې وی چې که ګناه نه کوې شور جوړوم چغې وام چې دې ما پسې کور ته راغلی دی او سم دې په شرمونو شرموم جیل ته دې لېږم. اوس به چغې ووامه چې دغسې د هلکه د سودا په بانه منکردن نه کور ته راغی او ما نه د ګناه مطالبه وکړه. دا هر څه په تا درلو.
بس چې پیش وم چې خدای دا په سب مصیبت پوړېدم د ګناه مطالبه هم دا خدای والے کوي مان او که زه ګناه مطالبه نه کوم شرمای دا به ټوله دنیا راشي هغه قاضي او بادشاه له تر ټول قوم به وټکای من ملانه کی چې خاوند د غیر راشي راشي یا بل څوک راشي ختم کړ په دې نه تراغله دا سپلانجه الله وتعالى کې القاو ایمو ته چې خدا بس ټیک ده چې من نه پرې او شرمې مې نو بچ ته سوي هغه بوکو هم له د اسمات راغلي چې د غسل خانه شته وی چې یو دا مهامه غسل خانه ده وی بس غسل خانه ته دروازه خو هغه جلان نکړه غسل خانه ته ورله چې وردنه وته وی له د اسمات مې وکړه امیر راواغشته په مخ مې ممګو الوی د اسمات او په لاسونو ممګو او ټول وجود باندې مې خپل وی د اسمات مې ګوزان مې خګ غندک او په جامو او په مخ او په سټ او سر او په لاسونو چې بار تر وته مو دې خځو کتل ویني د دال څه پاگل لا پسې راستې دي رکل شاب ورته ورته تکولاو کا صابین پدان باندې دال پاگل داخلي ونی دې روغ نه نه شاب دروازه وته کولاو کرو کوا په دروازه راځه کولاو کړه او بار رو تختیدو وجرالم لاړم غسل خانه ته نه وتم او ځان می خمدیدار خشته پاک کدا ګنا نه می ځان پاغه ګندګي بچ ک ځان می خلاص ک چې بار وروتم او می لمبل جامې می واچولې اگر وز دو دار ود چې زما د وجود نه د مشکو خوشبوئی او دا یاره ګورې یوازې دا غریب نه د بعد ډیرو بادشاہانو په لکه هم د یو دغه بادشاہ چې د ښکار لته چې ښکار لته او دا پولیس والا دا خلک منډه تړلې وي ښکار پسې یو غریب خزوا هغه غوا سرولا په ځنګل کې د بادشاہ دا ښکاریان ورل چې ښکار یو نه کنو دا غریب خزېغه غویرونه ولو دې ډېر چغې والي فریاد وکړي دا خو زما غوا ده خو د غریب خزې خبره چته څوک مني هغه لاله کړه ذبح کړه غوښې ته وستو بادشاہ دی غریب چغیوال چې پیسې راکې دا خو ځنیک بخت پیسې غواړي اوس بدن سلمان بادشاہ باسي پیسې غواړي شابه زاد لار نه غونې هغه غریب لار الته یو عالم هغه ته فریاد وکړي دغه سي زما خو دغه ټول ژوندګي د بچو دغه یو غوا هغه ظالمانو مانونی و دوله پیسې د بده بچو له سکوم دا ما سرور د خپل ماشومان یتیمانو بچو له هغه عالم متویدر د چل خیمه وګ کول شي وی دا بادشاہ چې دې کړه دې غریب نه خبر دا دی پولیس والا او د کارنده او دا کار خراب کو او هغه ته پته ولګي دا هغه بدوی سزا ورکي بادشاہ ته وایا وی بادشاہ ته کم دی رسیدې شم هم دا خلک لار کې ولر دي ما بادشاہ ته پریدي وی دا څه وکړه بادشاہ به سکور ته دی محل ته بزي نو لار کې هغه پلان کې سین باندې پول نه دی دا هغه پول پاغامیانس کې وته ودرېګا چې دې سنگزي نو بس پول باندې خو رکوټي وي بس کلک دا بادشاہ د اسواګیو نساء او تخدا الو دا په لکه د خدای راشت ډیر اخر بډای لاره په پول کې را روانه چې بادشاہ څنګه راځي داغه نه مخ کې رستو اسونه ډیر دي دی غریب ځان یو طرف تک خو چې د بادشاہ اس روانو بس دی ورمن نکړه وغه د واګونه کلک ونیو پولیس هم را منډه کړې خلک هم را منډه کړې خو دې کلک نیولې دي اس بادشاہ دې څنګه بډای پریدا وی زما د سره یو حق دی په دې پولی راکې او په پولیس ورات په راکې زما د سره یو حق که په دې پول راکې هم ساخو خدا او که په دې نه راکې واګې مې پرې خو دې خو په پولیس ورات بدن غواړم چې بادشاہ د پولیس ورات نوم واغی پر پیدو شو لري داس نه ټوپ کړي خپو کې وتلاس کې خو وای بډای اله هل پولیس ورات باندې زما سره بسی کې زما تعالی درکم وی خستا دې خلکو معنا غواغشتل او زما یتیمانان ماشومان بچی دي دا یو غوا مې وداغه بچو د پاره اغیله وسوکم اله اړه یو په دې سل غواګانې ورکه سل غواګانې دی لورکه بډای رضا شوی پولیس ورات باندې خو باندې غواړي لکه چې دا تصور راغې چې زما به د الله سره ملاقات کیږي او دا یره رااله نتیجه به شي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا بیا بنی کی کې بیا الله رضا کې کنه او بیا بداسي نیکی کې چې ریا بنه کې ولا يشرك دین ریا مراد ده ذکر ریا ته نبی رسول الله رکوټ شرک ویلې انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر حضور پاک فرمایي په خپل امت د رکوټ شرک نه ډیر زیات شریګو قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله دا الله رسول رکوټ شرک څه شی دی په الرياء والسمعه
د ښودنې دپاره کار کول یا د شهرت دپاره کار کول. نیکي دې دپاره کول چې ما خلک وویني، او نیکي دې دپاره کول چې په خلکو کې په نیکۍ مشهور شو. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، د هغې دلته کې ریا مراد ده چې ریاکاري به نه کوي په عبادت کې. عبادت به الله ته ښیي، بل څوک به الله سره نه شریکوي په ښودنو د عبادت کې. نو الله خوشحالېږي په جړا، او چې جړا یو سړی کوي دی به الله راضي کوي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی صحابي دی، د نبی علیہ السلام 5304 احادیث درا جمع کړي دي امت ته رسول دي. 5304 لوی محدث دی، او چې کله مړ کېده نو الله ته جړل. نو صحابو کې باجیبه جندو صحابي چې بکله وفات کېده مرګري به تراجم نو یو ورته وي ته خو لک سات پس د نبی علیہ السلام سره د ملاقات کیږي ورزانوا سلام برسه، بل به ورته وي لک سات پس بستا ملاقات د نبی علیہ السلام سره کیږي ورزما سلام برسه. نو صحابه ته وي ابو هريره مونږ دل راغلی چې مونږ در خپل سلام اوایو چې زموږ سلام رسول الله مبارک ته ورسه، او ته جاړې ولې جاړې جړا ولې کې او ته سوي وی سامان ډیر کم دی او مزل ډیر زیات اوږد دی، ډیر اوږد مزل دی او سامان کم. رښتیا خبره ده، یو سړي زوی دی دوبۍ ته لاړ شي کال پس به راشي 2 کاله پس به راشي، سعودي ته لاړ نو 1 کال پس به لاړ شي 2 کاله پس به راشي، انګلینډ ته لاړ امریکې ته لاړ 3 کاله پس خو به راشي کنه. خو د مرګ په لار چې کوم سړی ورغی او واپس راځي ډیر اوږد مزل دی. ابو هريره وی سامان لګ دی جاړي پروردگار نو جړا دا د انسان د پاره بهترین نسخه ده پر الله خوشالېږي. او نبی علیہ السلام فرمایي کم سترګې چې زما د یری نه اوجړل د جهنم اور ته بنځي، کم ځای باندې چې زما د یری اوخ کا ورلا د جهنم په اور کې بنسوځي. مونږ ډېر کمزوري لوی سفرم په سر را روان، ډېر خلک په غلط فهمه کې پراته دي. بعض خلک وای مړه بس موږ مسلمانان یو، دا دوزخ کافر لا پیدا دی مسلمان نه دی پیدا. دا دروغ وای، دروغ، دا مسلمان لا پیدا. فرق دومره دی چې کافر به ټوله همیشه په جهنم کې پراتی او مسلمان به پکې سموده پراتی چې دا عذاب ته اورجیږي دا غي نه پس په جنت ته دی. دا ثابت دی پیغمبر علیہ السلام دا بنوي چې مسلمان نه پیدا، نیک مسلمان نه دی پیدا، فاسق فاجر بدعمل له پیدا دی. دوزخ ته پاک دوزخ ته پلیت لال شي نو او به ډبای نو پاک بشي دا غي نه پس بیا جنت دی. بعض خلک سوي بعض وای مړه دا بده مولیانو خبرې دي، دا خیرت نه سوک راغله دی، دا ګوره د کفر خبره ده. که چا دو چې دا د مولا خبره ده او دا خیرت نه څوک راغلی دی کافر شو. دا خیرت نه الله مالا خبر را کړی، دا خو تا خیرت خو نه منه، دا خو تا عذاب نه منه، دا خو تا خیرت نه منه، دا خو دا مولا چې درته کومه خبره وکړه خدای او د رسول خبره ده، ته خو د خدای او رسول خبره نه منې. نو چې څوک د الله او د رسول خبره نه مني او څوک خیرت نه مني دا مسلمان نه دی، کافر دی. دا ډېره خطرناکه خبره. اخیرت نه څوک راغلی دی؟ اخیرت نه ماته الله خبر راوړی دی، دا اخیرت خبر ماته رسول الله راوړی دی او هغه تا ته بیانوي. ډېر خلک په دې غلط فهمۍ کې پراته دي. ډېر خلک وایي مړه دا ایمان دا څه د لومې کچه تار خو نه چې وبشلېږي، دا کچه تار دا ډېر مضبوط هم دی او کچه هم دی. که ته مضبوط ساتې نو مضبوط دی، که ته کچه ساتې نو کچه هم دی. معمولی غوندې سپکوالی د پیغمبرو کا، معمولی غوندې سپکوالی د قرآنو کا، په ټک درنه د ایمان شلېږي. حضور پاک فرمایي وی د ایمان مثال داسې لکه سړی په یو نری دیوال رواني، احتیاط سره قدم باخلي، که معمولی لږ غوندې د قدم کې فرق راغی ټس پیدلې به لاندې به پروت دی. نو دا د غلط فهمۍ خبرې یا دا بعضې وایي زه مړه دا خو لالکانه ده چې پلار ته وله وایي چې دا زوی خو دې ګناه کوي، یاره مړه داسې مونږ ملکانو ټیک بشي ټیک بشي. که بیا همدقه زوی چې رستو لوپر شي او ګنده شي اجرتي قاتل شي دقه مور پلار یې بیا سر ټسای او یو لمزي او بل لمزي او بل لمزي. د ماشوم والی نه به د بچي اخلاق ښه کوي. د ماشوم مثال خو د کولال د خټې دی،
د کولال د خټې نه خو منګیم جوړېږي او کوزم ته جوړېږي. ماشوم دی دا په دې بانه به ځان نه خلاصوي چې دا وروسته به ټیک شي. وروسته څه پته لګي که ته مړ شوې او دا لوپر شو نو قبر کې بیا درزاب ته ګوره او وروسته په دې لوپر شو بیا به څه کوې. مستې خبرې به نه کوو، د الله د یارې خبرې به کوو. د الله لوی قدرت، د قیامت لوی ورځ دا بار وخت په سر باندې نیغه ګڼو. به دا زمونږ د کامیابۍ نښه ده. دعا وکړئ الله ته زمونږ په زړه کې خپله یاره پیدا کړي. خدای ته زمونږ مغفرت نصیب کړي. الله ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله د دنیا او د آخرت د فتنو د مصیبتونو رنځونو نه پامن کې وساتي. که څوک مریضان دي ټولو ته دعا وکړي چې الله تعالی ټولو مریضانو الله شفا ورکړي. که څوک قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي. یو بل لور دی په ریاض کې دی زمونږ یو دوست دی هغه ته څه مشکلات دي او دعا یې غوښتې دعا ورته وکړي چې الله تعالی هغه مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي. څومره دوستان دي هغوی ته څه پریشانې نذیر کاکا ناجوړه دی هغه د دعا وکړي چې الله وله شفا ورکړي. او زمونږ یو طالب العلم دی ضیاء الله د مولیانو د کلي هغه اکسیجن کړی دی دعا ورته وکړي الله وله شفا ورکړي. الله چې څومره مریضان دي په کورونو په هسپتالونو کې خدای ته ټول جوړ کړي. څومره مردگان دي ته مغفرت نصیب کړي. مونږ ته زمونږ بچو ته د هدایت زندگی نصیب کړي. او الله ته رانه راضي شي، ته زمونږ زړونه نرم کړي. الله ته رانه راضي شي، د ګناه نه مو ساتي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله.